السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. مولوي صاحب مبارکه خیر دی قراري ده خیر دی، صحت دی ښه دی؟ طبیعت هم ښه دی. جمعې مونځ مو په خیر کړی؟ او جمعې مونځ هم مونږ په خیر وکړه که نه. او تا په دې ګروپ کې ډېر بس هسې کیسې دې شروع کړې وې او نه اصول پېژنې نه دا پېژنې چې لکه په یوزي کې سړی ځان داخل کي اصول بیا هغه د بحثونو ځای دی. خو رنګ مې درپسې وکړه، تا وویلې چې راځه ته ما سره په کومه موضوع باندې خبره کوې. نو ستاسو مولیانو ته مونږ منډې ورکړي نو ته پکې لاڅئ. نو اوس ګوره دا د جمعې مونځ تا وکړه که نه. جمعې مونځ څو رکعته یې نبي اسلام څو رکعته ویلی؟ خبره واوره مولوي صاحب مبارکه. لکه مطلب تا نه هم مخکې د هغې په باره کې تپوسونه وکړه که نه. زما سوال جواب راکړه. تا ویلې ما سره په هره موضوع خبرې کوي. جمعې مونځ یې وکړه څو رکعته نبي علیه السلام کړی؟ لکه خبره واوره که نه مولوي صاحب مبارکه. اورم نه زه شور خو نه کوم ووایه. او ګوره نه به زه بې اصولي کوم نه ته بې اصولي کوه. لکه ما تا ته د دې ستا د دې پوښتنې نه مخکې یو څو پوښتنې مخکې کړې وي. وایه سلو لګیا وایه څه دې کړي وي؟ نه سلو لګیا نه یم مولوي صاحب مبارکه. تا ته ما ویلي و نبی تا ویلي که نه دا مسعود چې کوم دی دا منحصر دی په دې اشیاء ستو کې. چېرته لګیا یې خلک ځان ته لکه چې کسان ګوري خلک دې راجمع کړي. ښه اواز دې زه اورم. وایه که د ستا نه ما سوا مې بل چا خبرې ما د زما نه ما سوا تا سره بل چا سره خبرې وکړې خو صحیح ده که نه زه سره لګیا یم. وروسته خلک اوازونه زه اورم او کیسې دې ورسره شروع کړې. ستاسو ټول دغه دا دی بیا منډې وښیه. وایه کیسه کوه. نه که نه مولوي صاحب مبارکه وایه زه در سره ګړېږم. وایه لنډې خبرې زه اورم وروسته کسان درسره لګیا دي. وایه مولوي صاحب مبارکه ګوره تا ویلي که نه ما ویلې دا سود منحصر دی په دغې اشیاء ستو کې. کیسه کوه لاړ شه خبرې ختمه کړې بیا ما ته وایه زه ختم شو. د دې نه ما سوا د دې شپږو شیانو نه ما سوا په نورو کې کېږي که نه کېږي؟ تا ویلې دا د دې جواب ما درکړی و چې د شپږو شیو نه علاوه موږ ته نه الله ویلي نه رسول ویلي چې په نورو شیو کې سود واقع کېږي. او بیع منع عنه شته دی. داسې بیع شته چې نبي سلم دغه نه منع کړي. لکه نبي سلم وایي چې لکه میوه په ونه کې و هغه به نه خرڅوې. همداسې نبي صلی الله علیه وسلم د کښتونو کې چې ریټ ترې واچي دې نه منع کړي. او په شپږو شیو نه علاوه په نورو شیو کې سود نه واقع کېږي. خو ګوره مولوي صاحب دا عمر رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام نه زموږ نبی علیه السلام زموږ نه لاړې خو ولم یبین لنا ابواب الربا. مونږ ته نبی علیه السلام پوره او پوره او کافي شافي بیان د سود په باره کې ونه کړ. د دې نه معلومیږي پولیس دی مبارک ګوره نمبر بې نمبري به نه کوو. د دې نه دا معلومیږي چې په دې شپږو شیانو کې وضاحت وشو په نورو کې ونه شو. یعنی په نورو کې هم سود شته. که سود نه وي نو د عمر رضی الله عنه د دې حدیث څه مطلب و چې ولم یبین لنا ابواب الربا د دې مطلب څه دی؟ زه دا صرف یو د دې حدیث مطلب باندې مې پوه کا. دا د عمر لنو خپله خبره ده. موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم شپږ شي نه ښودلي چې شپږو شیو نه علاوه په یو شي کې هم سود نه واقع کېږي. نبي علیه السلام ته الله جوامع الکلم ورکړي و. هغه داسې ویلی شو په یو لفظ کې بیا ټول شي نه چې لکه ګوره هر هغه شی چې تاسو د یو په مقابله کې دوه ورکړه د لږ په مقابله کې هم ډېر ورکړه دا سود. نبي علیه السلام موږ ته نه دی ویلي الله نه دی ویلي سود نه واقع کېږي. دا د جمعې مونځ وکړو. جمعې مونځ به څو رکعته کوو؟ زما سوال جواب راکړه. دې ما جوابونه درکړي دي. جمعې مونځ څو رکعته به وکړو؟ زما مولوي صاحب ګوره چې زما د سوال جواب وشي زه تا سره د ماښامه پورې انشاءالله په موبایل ګړېږم. تا ویل د عمر رضی الله عنه دا خپل قول دی. دغه خپل قول د عمر رضی الله عنه مني که نه مني؟ بالکل منم. هغه کې دا نشته د شپږو شیو نه علاوه په نورو شیو کې سود واقع کېږي. دا موږ ته راوښیي چې عمر دا خبره کړې چې د شپږو نه علاوه ګوره نور شیو کې هم واقع کېږي. نه هغه دا خبره کړې نه نبي علیه السلام کړې ده نه موږ ته الله ویلي. موږ ته دا خبره ثابته کړه چې د شپږو نه علاوه کوم صحابي ویلي چې په نورو شیو کې هم سود واقع کېږي. یو دلیل پیش کړه. ګوره مولوي صاحب که ته دې ته قایل چې دا پوره کافي شافي بیان دی د نبی علیه السلام نو د دې مطلب څه دی چې ولم یبین لنا ابواب الربا؟ خو پوره بیان خو کافي شافي عمر الله ژوندی و هغه نه به موږ پوښتنه کړو چې ستا دې قول څه معنی ده. موږ ته نبي علیه السلام ښه شافي کافي جواب کړی چې شپږو نه علاوه په نورو شیو کې سود نه واقع کېږي. څنګه واقع کېږي؟ ته وایې واقع کېږي که نه کېږي؟ جواب وکړه. مولوي صاحب اوس وګوره کله چې عمر رضی الله عنه ته وایې واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ جواب او نه. مولوي صاحب خبره بې اصولي به نه کوو که نه. نبی علیه السلام وفات شو مسله مشکل شوه. عمر رضی الله عنه وفات شو مسله بیخي د مشکل نه بیخي مشکلیت ته ودرېدله. دا مسله چې حل کوو اوس تا نه زه تپوس کوم ته چې کوم دی عالم یې الله خپله وایي فاسألو اهل الذکر. زه تا نه تپوس کوم د دې حدیث مطلب څه دی؟
دا هیڅ حدیث نه د عمر نو قول له هغه ژوندې موږ به پوښتنه کړې و هغه دا خبره نه کړې چې شپږو شوی نه علاوه په نور کې سود واقع کیږي نه نبی له سلام کړي توس دې باره کې څه واقع کیږي کنه جواب وکړه څه کیږي مولوی صاحب تا ویل د عمر رضی الله خبره دا حدیث نه دی واقع کیږي کنه واقع کیږي کنه واقع کیږي جواب وکړه ټلیفون دې کټ کوم اسی وخت مزه کوه سود واقع کیږي زين د دې شپږو شیانو نه ما سیوا سود واقع کیږي دلیل به پیش کړه یو آیت او حدیث پیش کړه یو آیت او حدیث پیش کړه خبره واره احناف علت خود لري کنه شوافی ځان ته علت خود لري دا هغه د جيب کې په یو جيب کې یو کې د بل کې بل شپږو شی نه علاوه په نورو شی کې سود واقع کیږي یو آیت او حدیث پیش کړه صحابي قول پیش کړه زبر د علت جب کې کېد موتیم جب کې نک دستاسو مشرانو خو په جب کې وی خیره کنه غوم علت تقیل دي د شپږو شی نه علاوه تاویل سود واقع کیږي حلال او حرام الله کیږي الله قران کې فرمایي لما تحرم ما حل الله لك ولا عشي حرامي چې ما حلال کړی دي ته چې شپږو شی نه علاوه نور واقع کیږي قران یا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث یا صحابي قول پیش کړي بارکه مولوی صاحب ګوره د قران آیتونه وی ګوره زبر ته ویت یم الله وی لما تقولون ما لا تفعلون ولی هغه کارونه نه کوي چې په خپل معنی خلکو ته بیان اواز دی بند شو الو حاجی صاحب आवाज दे बंद شو आवाज دې ناراضي څه دی ویلي د شپږو شیو نه علاوه په نورو شي کې سود واقع کیږي आवाज دې بند دی الو مولوی صاحب زما आवाज خو درځي مولوی صاحب تاسو आवाज خو راځي تاسو زما आवाज نه اوري او صحیح شو د شپږو شیو نه علاوه یو آیت یو حدیث یا د صحابي قول پیش کې چې سود واقع کیږي مولوی صاحب مبارک تاسو ته مې ویلي علت معنی کنه مننه موږ ته شریعت دا ویلي چې د شپږو شیو نه علاوه په نور شیو کې سود نه واقع کیږي مولوی صاحب تاسو مشران خو علت مني ما مشران په جیب کې ما واچو زما د بار دلیل قال الله وقال الرسول موږ مشران منله امام ابو حنیفه شافعي احمد دا به منو دله مشر زما لپاره دلیل قران او حدیث دی یو آیت حدیث پیش کړه مولوی صاحب دا خو موږ ته قران ویلي دي کنه چې د الله مو منئ د رسول مو منئ او د مشرانو مو منئ دي تقیلی موږ ته الله د سویل چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله کو الامر سره ستا تنازع على الله ورسول ته برجو کې الامر کما ته د خبرو کې چې هغه د الله او د رسول په مقابله کې زب الله او رسول ته مراجعه کوم ابن عمر ته یو کس راغی چې ستا پلار و چې حج تمتع شته او ته نشته هغه ورته ویل چې ګوره یو کار نبی له سلام کله زما پلار منی کوي زما د پلار خبره منی کوي کده نبی له سلام ترمذی دا روایت نقل کړي ابن عباس مستدرک د حاکم کې روایت نقل لغه ته اور ورغه چې اور ابن عباس خلق دې ګمراه کته چې حج تمتع شته ابن دغه عمر لانو دغه عمر لانو دغه ابو بکر چې نشته هغه ورته اجازه تاسو ته وایم چې نبی صلی الله علیه وسلم او تاسو ما ته ویل چې ابو بکر او عمر وایي زه یریږم چې الله تاسو باندې کاړي ورونه وري خاص موږ د لپاره مولا عالم دلیل نه زموږ د لپاره دلیل قال الله وقال رسول تاسو موږ ته یو آیت یو حدیث یا د صحابي قول پیش کړي دغه ربا ده خو مولوی صاحب مبارک زه تاسو ته ما د عمر رضی الله عنه د حدیث په مطلب او په دا پوی کا چې وما ولم يبين لنا ابواب الربا مطلب سره ګوره ک کافي شافي بیان نبی له سلام ته اشاره په دغه اشیاء ستو کې کړي وي نو د دې حدیث مطلب سره چې عمر رضی الله عنه خلکو ته دا حدیث فرمایي د ځان نه فرمایي نه هغه چې ژوند دی او حدیث نه د عمر له قول هغه چې ژوند دی او موږ ورغلي چې عمر له تاکم مولوی صاحب زمان نمبر دی ګوره که دا حدیث که دا بیان شوی به طور کافی شافي نو د دې قول څه مطلب دی که کافي شافي نه دی بیان شوی نو معنا په نور اشیاء کې سود واقع کیږي چې واقع کیږي دلیل به پیش کی یا به آیت پیش کی یا به حدیث پیش کی لکه د ابن عمر قول چې تاسو ته ما پیش ک فس که عمر له خبره کړې مې چې واقع کیږي به موږ د مرفوع حدیث ته تلو لکه دا غزوه چې دا خبره کړې او تاسو چې واقع کیږي نه در سره قران شته نه حدیث ته نه د صحابي قول خبر ته زو تاویل چې ما سره په یو مسله دا یو مسله خو مرته ثابت کړه تا د جمعې منځ کو سوره کاتل کو دې معنی روایت موږ ته پیش کی حدیث مولوی صاحب مبارک نبی اسلام شپږ شین ذکر کړی دی مطلق ذکر کړی کوم مقید ساره پوری که څه خبره واړه وسیله زما ټیم بځای کې د جمعې مونږ څو رکعات کو دې ما یو آیت حدیث پیش کا خبره کوم مولوی صاحب یو خبره کوم دا غینه بعد ز جواب در کوم سید مولوی صاحب یو خبره کوم صرف ما پریدا وای ها
دا خو آیت دی، دا خو منی کنه چې اتقولون ما لا تفعلون. او دا ستاسو باره کې دی که نو داسې خبرې کوو چې الله نه دي ویلي. ته اوس دا وایي چې سود واقع کېږي الله نه دي ویلي. یعنی زمونږ په باره کې آیت دی، ستاسو باره کې آیت نه دی. آیت نه منکر خو کافر دی، لکه د ټول قرآن نه منکر چې کافر دی، یو آیت نه منکر دی. زمونږ باره کې آیت دی، ستا باره کې آیت نه دی. دا قرآن ځان له موږ له راغلی. او ستاسو باره کې تاسو هغه خبرې کوو چې الله نه دي ویلي. مونږ خو نه کوو که نه، مونږ وایو چې سود نه واقع کېږي، واقع کېږي ته به دلیل پیش کړي، مونږ به بیا باطل شو، آیت به مونږ ته متوجه شي. فلحال ستا متعلق متوجه دی چې ته هغه خبرې کوې چې نه مونږ ته الله ویلي نه رسول. ولا تخف ما ليس لك به علم. هغه خبرې مه کوو چې الله تا ته علم نه ورکړی، ته ځان نه لګې د وچې فتوې دې شروع کړي. کوم ځای کې دا سود دی؟ حلال او حرام خو به الله کوي، الله به مونږ ته دا حلال دی حرام یا د نبی له سم حدیثو کې مونږ ته ذکر دي. ته د کوم ځای نه دا وایي چې سود دی علت دی او جب دی او فلانې دی؟ ګوره تاسو دې باره کې سبا سهاره پورې لګیا شي، کوم سبا سهاره یا دې که کله دلیل پیدا کړه ما ته یې راوړه، خیر دی میسج وکړه. تا ویل چې ما ته د اصل کې ما رنګ دې ته کړی، تا سره دا موضوع زه وکړم. تا د جمعې لمونځ وکړه، څو رکعاته دې وکړه، دې باندې حدیث پیش کړه. خفه کېږم ونه، دا کار به وکړو. راځه دا مناظره او بحث به ګروپ ته کوم، ما آنلاین که زه به لایف ته راشم او ټول خلک لایف ته راوله چې پته دې بیا ولګېږي. اتقولون ما لا تفعلون. خلکو ته د زنانو د فرش په سټلو باندې حکم ورکوئ، خپله یې نه سټئ بې غیرتو. دا خو ستا په ګوره د ګندګي دی شروع کړه، دا به ستا فتاوا عالمګیري په درېیم جلد کې دي. دا ستا په واوره جواب اوس ووره که نه، ستا په فتاوا توهین کړی دی، د ټولو خلکو دې توهین کړی دی. خلکو ته پې فتوې ورکوي، تا خدای تا اوسه پورې بېدبي منه ورکه بېدبي به زه نه کومه، خو دا توهین تا سره نه ښایي. ته ماته په ګروپ کې وایې چې ستاسو احناف دي او ستاسو مقلدین دي او دا دی هغه دی. هغه زما بېدبي نه وه، زما بېدبي دې وکړه، ستا به نه کوم. ګوره محترم ورونه د دجل ته اوس ګوره منډو ته ګوره دغه مولا په شانې منډې اوس ګوره موضوع ګوره دا وایي چې ذکر ورر خبرې جواب ته ګوره دوی ذکر دوی فتاوا عالمګیري د درېیم جلد دی او 308 صفحه کې واذا ادخل ذکر في فم امرأة قد قيل يكره وقد قيل بخلاف. یو کس د خپل ذکر راواخسته زنانه ته په خوله کې ور دا ګندګي ستا په کتابو کې ده، د دې نه غټه ګندګي په فتاوا عالمګیري اول جلد 45 صفحه کې ده. واذا اصابت النجاسه ببعض اعضاء تبول تناست کنه محترمه او ستا سره ټیشو پیپر ختم شو، ستا کتاب لیکي چې لاس ما دوبر صفحه کې بیا به په خوله کې نباسي. دې نه غټه خبر په 5م جلد کې ده. ويجوز للعليل شرب الدم والبول. یو بیمار دغه دپاره بول پلیټ ته ډکوه هغه خوره. دا ګندګي ستا کې ده. ګوره ما سره که اصولي ځي ګنده بکواسات او چټیات نه وایي خبرې اصولو مطابق کې. سوال مې دا و تا د جمعې لمونځ وکړه، څو رکعاته دې وکړه، دلیل پې پیش کړه. که تا ته د جمعې لمونځ درتله دا بیس ما بیل وده ځه، اولینی مې بیل وده ځه. مولوي صاحب تا ته یم ته ته اوس د دې ذکر مسلې ته قایل یې که نه؟ ته خو قایل نه یې که نه؟ زه نه یم قایل، دا ستا کتاب کې دا ګندګي خو ستا کتاب کې ده. زه صحیح ده مولوي صاحب، ته قایل نه یې، ته د کوم ځای نه قایل نه یې؟ تا ته په دې باندې څه دلیل دی چې دا کار به کوې؟ دا خو تاسو دا کار کړی دی که دا به سټئ د زنانه پر سټ خپل زنانه پر سټولو ده. کوم ځای کې حدیث د کوم ځای نه پیدا کړي؟ من کوم ځای کې ویلی چې دا به کوې؟ دا خو ستا کتاب لیکلي دا کارونه کوئ. خبره کې مولوي صاحب د دې حدیث په مطلب باندې خیر دی، ما پوهېږه که نه څه غوسه علم راغلو د جمعې لمونځ ته راغلو. ګوره محترم ورونو دا په جلاباد کې یو مدرسه ده د پنجپیریانو مدرسه که نه، د هغه وصیف په نوم باندې دغه د پنجپیري د هغه شاګردان د هغې مدرسې مدرسین ټول دي. ګوره غیرت ته یې ګوره که نه، دوی ما ته وایي چې ما ته رنګ وکړه هره مسله چې غواړې. ګوره هره مسله کې اول مې ورسره سود اگر چې زما موضوع نه وه، خو هغه کې ورسره یو دلیل نشته. جمعې لمونځ یې کړی دی، دا اوس یې کړی جمعې ورځ ده. زه وایم جمعې لمونځ څو رکعاته دی او دلیل پې پیش کړه. که دې ته د جمعې لمونځ ورتله والله زه به فیسبوک هم پرېږدم، زه به واتساپ هم پرېږدم، ګروپونه بندومه. جمعې لمونځ څو رکعات دلیل پې پیش کړه. خو ته مولوي صاحب زما د پوښتنې جواب نه راکړې او ته مانه مخکې چې نه ول، خو زه سائل یم که نه مولوي صاحب. ګوره که تا چېرته اوله پوښتنه کړې وې نو ما به جواب درکړی وې. ما خو تا نه په ګروپ کې زړه زما وچاوده، زه نه پوښتنه کوم ته جواب نه راکړې. زما جواب راکړه، ته جواب واله د دې حدیث مطلب څه دی؟ دا ولې عمر رضی الله دا حدیث راوړی دی؟ دا ابواب الربا نه مراد څه دی چې پوره کامل بیان ونه شو؟ ګوره نو چې کامل بیان ونه شو خو نورو اشیاو کې هم سود واقع کېږي که نه؟ نه واقع کېږي، نه موږ ته الله ویلي، نه عمر رضی الله ویلي، نه صحابه ویلي، هېچا هم نه دي ویلي. ګوره وایي جواب ونه شو، تقریبا 10 منټه زما په همدې جواب باندې تېر شو. ګوره جمعې لمونځ دې کړی دی، که تا ته د جمعې تا ته که د جمعې لمونځ درتله که نه، زما طرف نه تا ته انعام دی. زه بل لاندې ځم تنزل کوم، زما بله واوره ځه. نبي صلی الله علیه وسلم به اودس څنګه کوو؟ اصول دی ویلي دي. نبي صلی الله علیه وسلم به اودس څنګه کوو؟ مسله ده. ګوره محترم ورونه دا درېیمه مسله ده. که دې ته چېرته د نبي صلی الله علیه وسلم دا د قار خبره نه ده، دا څه د غصې خبره نه ده، یو مسله ده. خیر دی راته ثابت یې که د دې. ګوره ما تا ته ویلې چې د دې حدیث مطلب خیر دی، ته ماته یې وکړه نه د دې حدیث مطلب څه دی، او تا ویل دا د عمر رضی الله حدیث نه دی. دا حدیث نه دی، دا د عمر چې روایت ته نقل کړی. حدیث په اصطلاح کې د نبي صلی الله علیه وسلم خبرو ته ویل کېږي. ته دومره اثر دې ته اثر الفاظ دې زده نه دی. ګوره اثر د عمر رضی الله عنه وشو مولوي صاحب، وشو بالکل وشو. دا تعریف دې کوم ځای نه وکړو؟
د محترم ورونو ګوره درې سوالونه مې پې وکړه. اول مې دا پې وکړه چې ته د عمر د درې شپږو شیو نه علاوه د سود قایل یې. ګوره د سود قایل یې دلیل ورسره نشته. هلکه احنافو لیکلي ګوره دا د یو شي قایل دی. ما ته وایي جواب دې ورکړه. زه وایم چې هېڅ حدیث کې نشته. د جمعې مونځ پوښتنه ترې مې وکړه. دا کال به زه ځکه کټ کومه چې دې سره که زه سبا سهاره پورې م لګیا شوم د دې مولیانو نه موږ دوړې وښکړې دوړې. ګوره دا د مسله یا د دیني مسله د دوی ضرورت ته زما چلنج دی. ما ته د مخکې نه وایم نه یو مسله دی یاد کړي که ما ته نه راتله. ګوره دوه مسلې ته ما پوښتنه وکړي د جمعې مونځ دې څو رکعته وکړه دې باره کې ما ته آیت پېښ کړه. زه دې نه لنډې تنزل کوم که دې ته د اودس طریقه ورتله لکه نبي علیه السلام چې څنګه کوله دا بیا اسما بیان وده. زه اودس به نبي علیه السلام څنګه کوه زه بیان کړه. زه خطا مولوي صاحب ګوره ما ته وګوره زه خو یوه خبره ته خیر زما جواب خو راکړه که نه مولوي صاحب ناست ما نیټ مې درته کړی دی تام کړی دی نه خلاصېږي. ګوره ما درته ویلي تا د دې دغه تعریف وکړو د حدیث تعریف دې وکړو. دا تعریف تا د کوم ځای نه وکړو؟ ګورن محترم ورونو اخرنی ځل دی. ګوره یو پوښتنه دا وکړه ما نه یې وکړه هغه جواب مې وکړه. اگر چې زما موضوع هغه نه وه چې سود په څو شی کې واقع کېږي جواب مې وکړه چې په صرف شپږو کې نورو کې نه واقع کېږي. دا وایي چې واقع کېږي دلیل ورسره نشته. جمعې مونځ یې کړی دی که دې ته د جمعې که دې ته چېرته د دې ته د جمعې مونځ وکړه جمعې مونځ به څو رکعته کړو وکړه. مولوي صاحب ګوره شل پیره مې ته ویل چې زما پوښتنه راکړه صرف دومره یې وه دا د حدیث تعریف چې دې وکړو چې د نبي علیه السلام خبرو ته وایي دا تعریف تا په ضمن د مقول فی جواب ما هو کو او که په واقع فی جواب ما هو کې دې وکړو او که داخل فی طریق فی جواب ما هو کې. ګوره محترم ورونو دوه سواله مې پې کړي دوه. ګوره د جمعې مونځ دې څو رکعته وکړو مولوي صاحب اوري ګوره محترم ورونو اخرنی ځل یې درته وایم. ګوره اخرنی ځل ځان کې غیرت پیدا کړه غیرت پیدا کړه. زه ما نه وکړه دا سوال نه ما نه وکړه زه جواب کوم بیا به ته کې زه دا ما نه وکړه زه به یې وکړم که ما نه زده کوې زه به یې وکړم بیا ته وکړه ته چې کوم طریقه کې هغه د جمعې مونځ به څو رکعته کوو او اودس طریقه څه پکې کېږي. زه به درنه سوال وکړم دا حدیث تعریف چې تا وکړو انا دا حدیث تعریف چې اول ما سائل زوم پوه شغه جواب درانه کو به دې مدنه سوال کو خو به دې جواب رانه کو تا اوس ګوره سوال جواب دې ما راکړه د حدیث تعریف ته وکړو. دا حدیث تعریف چې تا وکړو صرف دومره یوه چې دا ما په ضمن د مقول فی جواب ما هو کې کړی ما دا په ضمن د واقع فی طریق فی جواب ما هو کې کړی د داخل فی طریق فی جواب ما هو کې کړی چې په هر ضمن کې دې کړی صرف نومي واله بس ما بایللې تا ګټلې. ګوره محترم ورونو دوه پوښتنې مې ته وکړې. ګوره که زه سبا سهاره پورې لګیم دا دوی غیرت دی. ګوره د جمعې مونځ دې څو رکعته وکړه. ګوره دا مولیان دي پټکي وخلي والله که دې ته جمعې مونځ ورته والله بالله زه به مسلمان نه یم نه ورځي. که دې ته د اودس طریقه د نبي علیه السلام په طریقه ورتله زه به مسلمان یم. ځکه دا نري دا د بیان کې چې ګوره دې غیرت ته ګوره 18 منټه وشي اولنی سوال مې ته همدا کړی دی. که دې ته د جمعې مونځ طریقه ورتلله چې نبي علیه السلام څنګه کوله والله زه به مسلمان نه یم. که دې ته د اودس طریقه ګوره اخرنی ځل پوښتنه کوم بیا زما کال به کټي او څنګه به کوو جمعې مونځ. خمولي سي مبارک ګوره زما پوښتنې جواب خو نه راکړي. هغه مخکې کلیپ کې دی یو ته ویل اقیم الصلاه هغه عبارت ولې غلطي او قرآن دی غلطي وخو اقیم الصلاه دی اقیم دی بالفرض سره اقیمه کا دا نه د مجردونه صيغه جوړیږي نه د مزیدونه جوړیږي نه په وجوبي طریقې سره جوړیږي نه په جوازي طریقې سره جوړیږي. د سر په ټول قاعده او قوانینو لراوړه اقیمه په دنیا کې نشته صيغه نشته اقیمه نشته او هغه اقیم الصلاه دی ته اقیمه یو ځنه دی غیرت دی بی ایمانو دا ایمان دی. ګوره خاچ ګوره غیرت پکې نشته. ګوره که دومره غیرت ما هندو ته ورولې چې لکه ته د هندوتوب کې لږ څه خو پېښ که هغه به مې څه ویلي وی. ګوره مونځ نه ورځي اختر نه ورځي د یو مونځ دا د نوم دی چې دغه مونځ ما ته راځي که هغه زه وتر مونځه که دې ته طریقه ورتله زه به مسلمان نه یم. ځکه جنازې مونځ طریقه دې ته ورتله زه به مسلمان نه یم. که دا ټولې ما ته بیان یې کړې او ما دې ته په هر یو مونځ باندې یو لک روپۍ انعام ورنکړې زه به مسلمان نه یم. ګوره دومره غیرت چې چاته دې بې ایمانو کې دا نشته. دا د جلاباد د پنجپیریانو د مدرسې یو مولا چې هغه مونږ ترین کړی سره د نمبره به تاسو ګورئ انشاءالله زه به یې نشر کوم زما په آی ډي کې تاسو وګورئ دوی حالت وګورئ انشاءالله. دغه بلال چې ورته وایي بلال او وسیع په نوم باندې مولا دی د هغه د مدرسې دی.